چې اسې بیس هغه جینۍ پسې تاسو ونښتي یې بې فضوله نه توره ګناه او نه سپینه ګناه بې غیرتو خلکو چې کم سړي نه چې دې پسې خبرې وکړې که نه فضول نو بس بیا ما نه ښه خبر دي بیا زما د کوتکي نه ښه خبر دي اوري بیا پکې روغ کوتکی ورمنډمه په دې کونه به یې ورمنډم وله او په دې خوله به یې ترې وباسمه بس زه هم دونه سوال جواب پسې راغلي ومه او زما هم دقه سوال جواب و چې ګورې نجیبې پسې که چا هم خبرې وکړي نو ښه بدله نی بیا اوس خبر شوم وای د نجیب حافظ دا کومه ویډیو چې وایرل شوې ده دې داسې چل کړی دی چې د افغانیانو خلاف یو ټویټ کړی دی په هغه ټویټ کې دی ویلي دي چې کم افغانیان په پاکستان کې غیر رجسټري نو هغه د خپل ملک ته لاړ شي ځکه چې دا وایي انلیګل دلته اوسیږي نو کم افغاني ورونه چې دي هغه ورته ډېر زیات غوسه شوي دي لکه زه به تاسو ته دا ویم دا کومه نجیب حافظ چې دا هم افغانۍ ده او په پاکستان کې اوسیږي اوس که په قانوني طور ده او که په غیر قانوني ده خو افغانۍ ده نو هغه افغانیان ورونه بیا دونه ډېر زیات غوسه شو چې اوس موږ دې سره څه چل وکړو نو بیا یې داسې چل وکړو د دې کم لایو ویډیو چې وه د هغې نه یو څو تصویران راواغېسته او هغه تصویران یې د سوشل میډیا د لارې خواره کړه او ویل چې د دې داسې یو نازیبه ویډیو چې دا هغه لیک شوې ده وایي د هغې وجې نه کم د افغانیانو ورونو چې دی هغه دا یو ټرین وچلو او هغه چې کم دی نجیب حافظ په شرمونو باندې وشرموله نجیب حافظ د دې په هکله باندې بیا هم یو ټویټ کړی دی په هغې کې د افغانستان یو بیټسمین هغه نوم هم یاد کړی دی د هغې نوم اوس مانه دا ټایم ير شو او پکې هغه ټارګټ کړی دی ویلی دی چې تا په کم په انډیا کې چې کم میچ روانو په هغې کې تا اعلان وکړو چې دا ما کم مین اف د میچ زرالم د دې کم ګټه چې دا هغه زه پاکستان کې کم ماجرونه چې دي هغه چې واپس دي وایي زه یې هغو له ورکوم وایي دا تا ښه نه دي کړي دا دلته انلیګل دي داسې مختلف قسمه خبرې هغه روانې دي نو ما هم غوښته چې دغې په هکله تاسو سره خبره وکړم چې داسې چل شوی دی او خلکو بیا کم تصویران چې دي هغه راغستې دي حالانکې ویډیو چې دا هغه نشته او نه داسې څه غلطه ویډیو هغه لیک شوې ده خو کوم خلکو چې دی هغه یو قصه جوړه کړې ده نو دغه لنډه شان ویډیو هغه معلومات هم تاسو سره شریک کول امید درم ویډیو به خوښه شوي که ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره